یو تنخایي بل انتظار دی، یو تنخایي بل انتظار دی، ټکې وچولم مړه داسې زړه چاو دی کار دی، ټکې وچولم ځان راته ډېر پردی پردی ښکاري، بې څوکه ښکاري، پردی مزدور یم، پردی ښار دی، ټکې وچولم پخپله څه ما هم د ځان سره په غرونو ګرځئ، تا چې به ویل منیر وزګار دی، ټکې وچولم. السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور منیر بونیری بیا یو ځل ستاسو مخامخ دی. راغلی یو په مشرف پارک کې ناست یو د محمد زاهر صاحب سره، د بونیر ورغوشتو کلي اوسېدونکی دی، ډېر ښه شعر لیکي دی، ډېر ښه ترنم کوي، ډېر په زړه پورې شاعري ده. د هغه سره ناست یو، د هغه نه به غزلې اورو او تاسو ته به یې ډالۍ کوو. پردی ښار دی، ډېر کلیوال رنګونه یې راټول کړي دي او ډېر په زړه پورې شاعري کړې ده. نو راځئ چې د هغه نه غزل واورو چې څه وایي. ډېره ډېره مهرباني. ترنم کې به تا یو څو شعرونه چې زړه مې څو غواړي نو خواله مې هغه نه راځي، وکه یقین د زړه خبره مې په خوله نه راځي. او زه سوال کوم د پښتونخوا د پښتنو میندو ته، دلته زلمي رالیږئ دلته د واړه نه راځي، دلته سرې شګینې اوبه دي او سپېره بادونه، په امارات کې په کلونو کې ساړه نه راځي. او دلته زمنګ په شان بې وسه او ناچاره راځي، دلته زمنګ د کلي کور وطن ماړه نه راځي. زاهر وایي چې وګورم د یار په لوري، نظر واپس کم خو واپس مې تی باڼه نه راځي. ها موسم په کلي کې بدلیږي او له خوراشه کنه غوټۍ خندا کوي ګل کېږي، او له خوراشه کنه موسم په کلي کې بدلیږي، او له خوراشه کنه موسم په کلي کې بدلیږي، او له خوراشه کنه. سپرلی را روان د چنارونه او نختر غیږي ورکوي، او سپرلی را روان د چنارونه او نختر غیږي ورکوي، ها په علم واورې راورېږي، او له خوراشه کنه غوټۍ خندا کوي ګل کېږي، او له خوراشه کنه موسم په کلي کې بدلیږي، او له خوراشه کنه. او جنکی وسم مازدیګر کې او ګودرونو ته ځي، او جنکی وسم مازدیګر کې او ګودرونو ته ځي، بلا بلا منګي ماتېږي، او له خوراشه کنه غوټۍ خندا کوي ګل کېږي، او له خوراشه کنه موسم په کلي کې بدلیږي، او له خوراشه کنه. ستا په نامه چې کومه پیغله او پښتنه ناسته ده، ستا په نامه چې کومه پیغله او پښتنه ناسته ده، ځواني ځي سر سپینېږي، او له خوراشه کنه غوټۍ خندا کوي ګل کېږي، او له خوراشه کنه موسم په کلي کې بدلیږي، او له خوراشه کنه. او کلی کې وسم کوټنۍ په مازدیګر جوړیږي، کلی کې وسم کوټنۍ په مازدیګر جوړیږي، او یوه ګوډۍ پکې ودیږي، او له خوراشه کنه غوټۍ خندا کوي ګل کېږي، او له خوراشه کنه موسم په کلي کې بدلیږي، او له خوراشه کنه. زاهر ماته دی واده د راتلو زرو ښایه،
زایر ماته د وادنو د راتلو زرو ښایه خلک خبرې کوي ګورېږي او له خوراشه که نه غوټی خندا کوي ګل کېږي او له خوراشه که نه موسم په کلي کې بدلېږي او له خوراشه که نه او له خوراشه که نه له خوراشه که نه ډېر په زړه پورې ملګرو محمد ظاهر صاحب هم واورېدو اورو یې ډېر ښکلی ترنم یې وکړو ډېر په زړه پورې شعرونه یې وې خو په دې ټایم کې راته د ډاکټر خالق زیار صاحب هغه شعرونه یاد دي الله دې ورله جنتونه ورکړي دغه درته ډالۍ کومه چې همې بیره د ساتلې هم یې ټال دی همې بیره د ساتلې هم یې ټال دی راشه ستا لیونی اوسم په خپل حال دی زر تی جوړ کی کله یو څه کله بل څه زر تی جوړ کی کله یو څه کله بل څه ته به وایه چې زړه مې خټه یار کولال دی زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی یو د مینې په سره جګه شمله ګرځي که په نوره شتمنۍ شي زیار کنګال دی دغه شعرونه تاسو ته ډالۍ او راځو بیا محمد ظاهر صاحب له چې نور شعرونه پې هم واورو ډېره مهرباني ته چې ما خفه کوې رقیب راغواړې کازار مې درته وکړه بیا به ژاړې دا هرمان به دې پوره نه شي هېڅکله ته چې توره شپه کې نور دروازې غواړې ښه مې ورته خیال دی هم مې زړه کېږي ښه مې ورته خیال دی هم مې زړه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي او نه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي هلته کې د مینې وعدې مه چھیړه هلته کې د مینې وعدې مه چھیړه چرته کې چې خوب پنور خاته کېږي چرته کې چې خوب پنور خاته کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي او نه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي ښه مې ورته خیال دی ښه مې زړه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي زړه رانه په لار باندې چا یوړلو زړه رانه په لار باندې چا یوړلو و ملګرو وایي دا به څه کېږي څه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي ښه مې ورته خیال دی ښه مې زړه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي او نه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي یاره که مې زړه کې د معاشر نه وې یاره که مې زړه کې د معاشر نه وې وکه یقین سکلو ته مې زړه کېږي وکه یقین سکلو ته مې زړه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي یاره که مې زړه کې د معاشر نه وې یاره که مې زړه کې د معاشر نه وې وکه یقین سکلو ته مې زړه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي او نه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي چل کې دا پوښتنه وکړله چل کې دا پوښتنه وکړله وی ویل چې دا ظاهر دې څه کېږي څه کېږي وی ویل چې دا ظاهر دې څه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي ښه مې ورته خیال دی ښه مې زړه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي او نه کېږي کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي ملګرو ظاهر صاحب هم واورېدو وایي چې کلي ته درتلل دومره زر نه کېږي الله دې وکړي چې دغه زمونږ وطن آباد شي او زمونږ پښتانه زر خپل کلو ته لاړ شي او هلته کې ژوند وکړي دا تېر ژوند هلته کې په خپلو کلو کې تېر کړي او په
په خوشحالو سره یې تیر کړي. ډېره زیاته مننه یې کوو چې وخت یې راله راکړو په دې دومره مصروفیاتو کې په دې پردي ښار کې راله وخت راکړو. دلته کې د هېڅ چا سره هم دومره ټایم نه وي چې چاته ځان وزګار کړي. خو بیا یو جهان مننه کوو چې موږ له د خپل قیمتي وخت راکړو. ملګري را سره ناست دي، عبید بندیوان دی او ریاض بونیری را سره ناست دی او نیازک خانه باچا بونیری مې هم کیمرې ته کېنولی دی. تا خو اسد جان موندی دی خو ما هم باچا موندی دی او کیمرې ته مې کېنولی دی. سلامونه مو واخله. دغه پروګرام ملګرو راټولو په دغې یوه ټپهیزه چې دی څه زمانه ښکلی نه دی، دی څه زمانه ښکلی نه دی، خو د هړ نور وښلی نه دی، زړی انتظار چولی نه دی، ما ماشومتوب لیدلی نه دی، زه خپل غربت لوبو ته چرته پرېښودمه. هر چرته چې یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.